فلسطین کې زنانه خپل جسم بل ته حواله کوي، بل انسان ورسره غلط کار کوي، دغه نه پس چې نن هغه ته د اوبو بوتل ملاویږي، هغه ته چې نن لږ وخت خوراک ملاویږي. چې څومره کسان مې ویډیو ګوري ضرور وګورئ کنه، هلته چې زنانه سره کم کارونه کیږي کنه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولای ملګرو. مکمل حقیقت د شریکومه د دې زنانه چې کله تاسو شي کنه، هغه وایي چې خپل جسم چې دنه لاول بل ته حواله کوم او دغه نه پس چې دنه ماته چې دنه یو بوتل اوبه ملاویږي ملګرو. دا واقعا په فلسطین کې راغله او فلسطین کې چې دنه زنانه وا چې شپږ بچي او هغه چې دنه 40 سال زنانه وا، او هغه چې د دوی هفته نه وګي و نه یو بس کل نه روټي خوللی و، هغه چې د پرایویټ ان جی او والے لور شي، هغه ته ان جی او والے چې دنو هغه له خوراک ورکړي د فلسطینیانو د پر خپل فلسطین کې چې د ان جی او لګیدلی دا ملګرو. هغه کس چې وته وای کنه وای زه تعالی وبدر کوم خو ته اول زما سره لاړه شه، هغه نه پس چې د زنانه بوج د زنانه سره چې د غلط کار وکي، هغه چې هغه سره زیاته وکي، دغه نه پس چې د هغه ته لګي شان وب ملاويږي او لګه شان روټي ولا ملاويږي. د اسرائیل نه د خپل فلسطینیان دی، هغه فلسطینیان هغه ان جی او والے چې کوم ان جی او والے چې دنو هغه ته د ډیپټي حواله کړی د چې تاسو د فلسطینیانو ماشومانانو د فلسطینیانو زنانو سره چې دنو هغه له خوراک ورکوي، هغه له اوبو ورکوي، او هغه سره چې دنو اول د زیاته کوي، اول چې دنو د اوبو نه مخ کې وته وای چې راشه زما سره غلط کار وکا، خپل جسم چې دنو زنانه هغه ته حواله کی، هغه سره غلط کار وکي، دغه نه پس چې دنو هغه ته یو وړوکی شان بوتل ملاويږي او لګه شان چې دنو روټي وته ملاويږي، او هغه چې دنو بیا خوري. ډیر د افسوس مقام نه ملګرو چې اوس په فلسطین کې دا سره روان دي، او دا یو واقعیا نه د خاط په ډیری واقع چې دنو د شراغلي شپږو وو خو سره چې دنو د واقع راغلي چې هغه خپل جسم ورکي، دغه نه پس چې دنو هغه ته لګه شان دي وب ملاويږي او لګه شان دي روټي وته ملاويږي ملګرو. داغه فلسطینیان دي چې کوم فلسطینیان ته د ډیپټي حواله شوی ده کنه، چې تاسو چې دنو د فلسطینیانو چې دنو مدد وکړي، د فلسطینیان زنانو لچ وب ورکي، هغه ته چې دنو روټي ورسوي، او هغه چې دنو کله ولا زنانه راشي ان جی او والا ته وای کنه چې موږ له پرایویټ ان جی او والا ته چې موږ لري وب په کار دي، هغه ته اول وای کنه چې زما سره لاړه شه، دغه نه پس چې ته باوبان ملاويږي، خپل جسم چې دنو هغه بل ته حواله کوي، بل چې دنو ورکي، خپل جسم خرڅي، او دغه نه پس چې دنو هغه ته وب ملاويږي. دا په فلسطین کې واقع شروع شوی دی یار، ډیر د افسوس مکان دی. اسرائیل نه خپل فلسطینیانو نوجوان دي، هغه نوجوانان لګي کنه په پرایویټ ان جی او کې دي، او هغه چې دنو د خوراک په ځای باندې لاول د زنانه سره غلط کار کوي، او دغه نه پس چې دنو هغه ته خوراک ورکي، هغه ته چې دنو د وب بوتل ورکي. چې څومره پاکستاني یار دا ویډیو نو وګوره، ډیر د افسوس مقام دی چې په فلسطین کې دا سره روان دي. نن چې د فلسطین د پر आवाज چوت کوي، په فلسطین کې زنانه سره زیاته کیږي، خپل جسم چې دنو بیچ کې خپل جسم نور خلکو ته حواله کوي کنه، او دغه نه پس چې هغه توبه ملاويږي. د یو قتل د لګو قطرو بو د پاره چې دنو خپل جسم ورکي، خپل عزت لیلام کوي، او نور خپل عزت حواله کوي. یار ډیر د افسوس مقام دی. موږ به الله له جواب ورکو چې پښتانه نن موږ له پکاره کنه چې دوی له خوراک سامان ورېګو. ماشاءالله سېنیټر مشتاق احمد خان هغه چې دنو خپل کوشش وکړ برپور چې هغه خپل سامان رسول، او پته نه لګي چې هغه هغه تر رسیدل او کنه ځکه چې هغه خپل ډیر زیات کوشش کړو. د نورو ملکونو نه پکار زمون پاکستان حکومت لم پکار چې دوی چې د فلسطینیانو مدد وکړي. فلسطینیان چې د په کم عذاب کې دي کنه، تاسو سوچ هم نشئ کولای. هغه زنانه چې د خپل جسم بیچ کې خپل جسم نور ته حواله کوي، دغه نه پس چې هغه ته خوراک ملاويږي. یار دا کوم ژوندۍ ده کړم، الله له سجا جواب ورکو چې موږ هم مسلمانان الله پاک پیدا کړو، او موږ کې دومره غیرت نشته چې موږ خوراک ولولېګو، او موږ چې د چا وس کیږي کنه هغه ول خوراک ولېږي. خاص کر د موږ حکومتونو له حکومت له پکار چې هغه له خوراک ولېږي، هغه چې د مدد وکړي. نن چې هغه په کم حالات کې تاسو سوچ هم نشئ کولای. دا واقعا مواورد نو سره ډیر ځات په جړه باندې مجبور کی چې هغه زنانه چې د خپل جسم بیچ کې خپل جسم نور ته حواله کوي، او داغه نه پس هغه خوراک ملاويږي. په دې باره کې څه وایي کومنټ کمنټ وکړئ، او د ټول مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ.